د جرمنۍ موډل لخوا ښودل شوې دا جامې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ښځو په لاسونو جوړیږي. د دې جامو د اعلاناتو ځینې ویډیوګانې د افغانستان په کلیو کې هم جوړې شوې دي. دا جامې چې د اروپا په بازارونو کې پلورل کیږي دلته د افغان میرمنو په لاسونو تولیدېږي. د کلتوري حساسیتونو او احتمالي امنیتي ګواښونو له امله دغه میرمنې نه غواړي خپل هویت او موقعیت څرګند کړي. د دغو ټولو میرمنو ژوند د هغو پیسو له لارې تمویلېږي چې د همدغو جامو د ګنډلو له لارې یې لاسته راوړي. مریم امرخیله هغه نجلۍ ده چې دوی ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مریم چې د وردګ ولایت په یو کلي کې لویه شوې اوس په جرمني هیواد کې ژوند کوي او د کلیوالو ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. د ډیرو سختۍ سره مالزنو دلته هټیوالو او دکانونو ولغو سره مې اړیکې ونیولې او د هغوی سره مې دا خبره شریکه کړه چې په افغانستان کې له ما سره دغسې ښځې کار کوي، د هغوی دغه لاسي تولیدات دي، نو دا موږ څنګه کولی شو دلته راوړو او دلته خرڅ کړو. له ښه مرغه چې ډیرو کسانو له موږ سره مرسته وکړله او ځینې داسې هم راووتله چې هغوی زموږ خبرې رد کړلې. په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره میلیونونه ښځې او نجونې له کار او زده کړو بې برخې شوې. مریم امرخیله چې په افغانستان کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې هم یوه له هغو کسانو وه چې له افغانستانه ووتله او جرمني هیواد ته کډواله شوه. هغوی بیخي له حده زیات بېوزله کورنۍ وي او د ټولو ملاتړ کول زما له وسه هم وتلې خبره ده، ځکه چې دلته ژوند او امکانات هر څه له سره راپیل شوي دي، نو دا زما لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP تیر کال ویلي وو چې له کار څخه د ښځو ایستل د افغانستان اقتصادي حالت یې له سخت ګواښ سره مخامخ کړی او کورنۍ یې بېوزلۍ ته اړ کړي دي. د شرایطو د کلیوالو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی او اقتصادي وضعیت یې د پخوا په پرتله ډیر ستونزمن شوی دی. د کلیوالو ښځو لپاره د کار موندلو په برخه کې د مریم امرخیلې هڅې ښایي دومره د پام وړ نه وي، خو هغه بدلون چې هغې د دغو ښځو په ژوند کې راوستی دی د ځان او د هغوی د کورنۍ لپاره یې د پام وړ دی. د افغانستان د میرمنو او وګړو لپاره ډیر لوی هوډ له ځانه سره لرمه او درلودمې او د مرګ تر پایه به پورې به زه په دې باندې هڅه کوم چې وکولی سم که یو کس هم وي راپورته یې کړم له ځان سره.